سړي ته تکه سپینه ټوډۍ او تکې تورې شیشې و کبله تنکی جنۍ سو ناست سړی شو دونه پنیر کې پنین نری پشم بارانه واوره ورېږه کامه کې راغلی یم البته هغه ځای ته چې ورته د شیریخ مغزن ویل کېږي. هلکان تکړه دي کشته ډارېږي ونه کشته خدا نمدا شي. یعنې ته هم چکر وهې؟ او چکر وهې. ولا داسې دی پوه شوې نن چې رښتیا خبره یې مکتب نه پټ شوي او چکر ته راغلی. خدای دپاره مکتب نه پټ شوی؟ ژوندي میان دغه فواره کې ګرځي تاسو ته ښکاري. ژوندي میان هم شته مړه میان هم شته د دې کونړي سیند میان هم شته. کشته ښه ده هلکان تکړه دي کشته ډارېږي ونه کشته خدا نمدا شي. یعنې ته هم چکر وهې؟ او چکر وهې. سلامونه دوستانو ښه راغلاست. درته وایم د افغان لایف ښکلې خپرونې ته یو ځل بیا راغلی یم د یوې ښکلې سیمې او یوې نوې خپرونې سره هغه هم په ننګرهار همیشه بهار کې بیا د کامې ولسوالۍ ته. کامه کې راغلی یم البته هغه ځای ته چې ورته د شیریخ مغزن ویل کېږي. یعنې دلته چې دی د چکر ځای دی ځوانان او زموږ او ستاسو هیوادوال راځي د چکر لپاره او د دغه ځای هغه شیریخ چې دی ویل کېږي ډېر زیات مشهوره دي. له ما سره پاتې شئ خپرونه نن درته په کامې ولسوالۍ کې تیاروم. راغلاست درته وایم لکه څرنګه مې چې درته ویلې کامې ته راغلی یم او په کامه کې بیا د شیریخ ځای ته دلته راغلم. اقدمي تاسې به د دغه څېرې سره البته خامخا اشنا سئ دوستانو او نه پوهېږم چې په قسمتونو مو پیدا کړه که هسې بس هغه متل دی که نه وایي ما البته ته په ځمکه غوښتلې او که خدای په اسمان راکولې او که خدای په ځمکه البته په اسمان مې غوښتلې خدای په ځمکه راکړې ما په اسمان مې غوښتلې خدای په ځمکه راته راکړلې. نو دلته ما هم مسلم چې دی هېڅ بیخي هغه توقع مې نه وله چې زه دا پیدا کړم دلته. نو راځم د مسلم خان سره هم غږېږم او دلته یو مشر تره هم را سره ناست دی همدلته فکر کوم د دې کاروبار دی. نو راځم لومړی له ده سره غږېږم. سلام کاکا ستړی مه شي. وعلیکم سلام ته ښې جوړې ښې بخیر یې. مننه کاکا دا ښکلی نوم دی او دا راته ووایه چې همدلته د کاروبار دی که نه کوم بل ځای څخه راغلی یې؟ شینواری یم همدلته مې دا هوټل دی کاروبار مې دی. ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې په دې هوټل کې د څه تیاروې هیوادوالو ته؟ ښه ښایسته شیونه شیریخ غوښه ملایي چرګان میان یعنې هر څه شته دي. هر سیسټم شته دی دلته. د دې تر څنګ چې چرګان شته میان شته دغه د مسلم خان هم شته. او دا دلته ما سره دی بس دی دلته خوشحاله دی مسلم خان. یعنې همدلته تا سره اوسېږي؟ او هغه وایي زه چېرته هم نه ځم بغیر د صفت نه. دا ولې؟ وایي نه ځم وایي تا سره مې زړه لګي. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه کاکا چې مثلا دلته د یو قاب شیریخ دوستانو موږ ته دلته کور د ودانې کاکا راوړ د دغه یو قاب شیریخ البته قیمت څو دی؟ د دې قیمت دی 80 روپۍ. 80 افغانۍ؟ یعنې فکر کوم لږ دی. لږ دی او نو په دې دلته خو ډېر ښایسته سهولتونه برابر دي. ښایسته ښایسته ځایونه جوړ شوي دي خلکو مصرفونه کړي دي. یعنې دلته دا یو هوټل او دا سبا رسټورانټ او هغه د زمزم هوټل او د نارنج هوټل بیسودو کې د دې باندې ډېره غټه خرچه راغلې ده او موږ مینوال ته دا خدمت کړی دی. مننه. دلته د کوم کوم ځایونو څخه خلک راځي شیریخ خوړلو ته همدا شانتې په چکر؟
اوس خو امنیت ته د هر ځای نه راځي، د مزار نه راځي، کندهار نه راځي، روزګان نه راځي، ټول افغانستان ټول ولایتونه انشاءالله ټول کامې ته خلک راځي چکر له. دا مسلم خان څنګه د صفات نه بغیر بل چېرته نه ځي؟ دا څه علت ده؟ بس داسې دی چې ده سره چا سره داسې نه لګي، بس ما سره یې لګېدلې ده، نو وایي تا نه ځم. نو ولې دا تا سره ما سره لګېږي بل چا سره نه لګېږي؟ حتما سراس خو به موجود وي. دا ولې حتما شیریخ پې خورې یا مثلا کوم بله خبره ده؟ ولې ورځ کې 15 کابه شیریخ خو خوري. مسلم خان دا صفت کاکا خو دې تباه کړی 15 کابه 15 کابه په ورځ کې شیریخ خورم. دا والا خو کاکا ته د ډېر سخت اقتصادي ضربه رسولې ده. زه خو د کاکا سره ناست یم، کاکا چې په ما باندې شیریخ خونه خو نو بل به څه وکړي یاره دلته. ډېر ښه. دا راته ووایه فکر کوم لږ د خواشه ښه چې هلته کمره کې هم لږ صحیح راشي، سمه ده؟ او په دې چې ستا خو مینوال پوهېږي چې زغ زیات دي، صحیح ده؟ او دا راته ووایه دلته د میږې هم فکر کوم ساتلي. میږې دا دغه دپاره ساتلې ژوندي مالونه میلې نه راولو بیا یې حلالو دلته د هوټل دپاره. ډېر ښه. د دې ساتنه ستا په غاړه ده که کوم بل څوک یې هغه کوي؟ بل څوک دی؟ زه خو رئیس یم د هوټلو نه. اوهو دوستانو، مسلم ورور چې دی رئیس دی د دې هوټل، ځکه خو په ورځ کې 15 کاپه هم خوري، نو چې رئیس 15 کاپه ونه خوري بل بیا څوک وخوري که څنګه؟ هو نو بل بیا څوک وخوري؟ دا ته ګورې دا یې خوري نه، زه پخپله راوړم. هېوادوال څنګه دي دلته چې راځي تا یادوي نه یادوي؟ یادوي مې، راځي دلته راځي، ډېر مېلمانه راځي، ما یادوي یاره مېلمانه. کله نه کله داسې هېوادوال راشي یو درته کوي مسلمه دلته راشه بل غږ کوي، په عذابېږي خو نه؟ نه په عذابېږم، یعنې خوشحالېږم. مینوال ډېر لري حتما؟ مینوال ډېر لرم، زه خو د افغانستان کینګ یم که نه یاره. اوه دوستانو، د افغانستان کینګ دی. زه راځم بیا هم تا سره غږېږم. کاکا صفت دا راته ووایه چې دلته مسلم تا ویلې چې حتما جالبې خاطرې او جالبې کیسې دي ورسره، یعنې دا اوس مسلم نه موږ څه واورو؟ کوم څیزونه به موږ ته وایي؟ مسلم نه به کابل ارمان واورئ. کابل ارمان؟ کابل ارمان. مسلمه د کابل ارمان موضوع څه شی دی چې تا ته ورجانه ګله څه ارمان درځي؟ دا د کابل ارمان څنګه؟ د مسلم خان په سرمان دی نه تشه او نه نیک شي، او هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمان پیدا کړی، سړي ته تکه سپینه ټوړي او تکې تورې شیشې و کابله تنکۍ جنې سنا سړی شودونه پنیر کې پنین نری پاشم بارانه واوره وریږه سا د کابل نه راخوشې تندې کوچۍ کاسه تلاتونه د خپله خندا نه وایي چې د راتاره کې د ګړ تور شنه سړی راړی او را سا د تنګي پکې را سړی پسا د داخلي خانګړه ول خدای زما دې توبه نو نو دا ولې دا دونه خو هلکه نایچا خبره دونه سهولتونه په جنت کې الله تعالی خو ورکوي، خو څه ووایم ته دونه سهولتونه بیا په کابل کې غواړې؟ په کابل کې غواړم نو دا د غټ ارمان دا غټ ارمان بول بولم دې کاکا بولم نیک څه وایې کاکا وړی دی ما بوله چکر مې ورکړ یعنې تورې شیشو ګاډې کې خو دې دغو ته ډېر کاته که نه کابل نه وتلی دا خسته خسته ځینې کاته ډاکټرانو سره شیشه والا او نرم شیشه والا ښځې هم شیشه والا او نرم شیشه والا یعنې دونه د مینهوال زیات و ډېره مینهوال زیات واقعیت ده چې دوستانو مسلم خان چې دی یو پېژندل شوی څهره ده د افغانستان. مسلم چې دی دوستانو که غواړئ چې راشي مسلم سره ګپ شپ ولګوئ نو کامه او سبا صفت خان سبا رستورانت سبا رستورانت کې پیدا کولی شي، همداسې ده که نه؟ مینهوال چې دی د سبا رستورانت نه ته لاړ شي مسلم خان په خدمت کې د مینهوالو هلته دوستان وایي دا په ورځ کې 15 قاپه خوري، وایي موږ ته به څه پاتې ډېر به وکړو مړه واوره به راوړو یاره یعنې مشکل نشته مشکل نشته دی. خیر ښه کاکا صفت دا راته ووایه چې مثلا دلته خو مسلم تا سره دی سمه ده، دلته حتما مینهوال راځي مثلا کله داسې شوي دي چې ډېر زیات مینهوال راغلي او نور پتنګ شوي چې پرې مې جمعې په ورځ ډېر زیات راځي بیچاره او نور په تنګ شي که نه او مینهوالې بیا ډېر ټوکې ټکالې ورسره زیاتې کړه که نه. زه خو فقط په یو کابل ارمان باندې بسنه نه کوم. سایکل کیسه به ورته وکړې اوس زه به راشم هغسې هغسې راشه ځه د سایکل کیسه که څه مسله ده زه یې ورسره کوم. زما نوم چې دی ریان دی نیک به یاد کړم نیک دې یاد کړه. دوستانو نه پوهېږم زه هم حیران یم د مسلم خان د سایکل قصه ده چې ودرې څه وړاندې کوي چې دا د کیمره کې راولي ته راځه هغه راځه خیر پروانه که راځه راځه تا یاد ما یاد کړه هغه یاد کړه صفت خانه
ورکه سیکل دې پیدا شو چېرته دی مخکینی ډنډې پسې نشته دوستانو نو مسلم خان چې دی رقم مکتونه کې زم نه پوهیم چې دا ارمانونه د کومه را پیدا شوي ته راشه دلته پورته شه دا تا پسې کتابچه دلته رسېدلی دی په ورځ کې 15 قاپه شیریخ نو ولاکه دا هېڅ تاوان دی ډېر زیات داسې نه چې در پسې کتابچه را رسېدلي اخره کې بس چارجول اخره ولی موږ ډک ګاډه ټرکان صفت ما ته امر کړی ویل څومره خورې خورې یعنې مشکل نشته مشکل نشته ډېر ښه دوستانو د مسلم خان سره وغږېدم واقع چې دلته د ډېر زیات مینهوال دي خلک چې د چکر لپاره راځي او مسلم خان پسې حتما راځي زه یو د صفت کاکا هوټل ته ډېر زیات البته مینهوال لري چې دلته مسلم خان هم موجود لري او کاکا صفت دا خو دوه شو صحیح ده یو بل څیز هم ما فکر کوو دا مې یوازې کونړ کې لیدلی او دا دی چې نه وایي خیر ده نه دی وایي خو ته به یې راته وایې چې کونړ نه څنګه دا راغلی ده کونړ نه دا په دې طریقه راغلی چې بیچاره کونړ کې نور تاسې شی نه دلته اوس ما سره خوشحاله دی راغلی دی مینهوال یې جلال آباد کې ډېر دي او وایي زه جلال آباد له ځم او جلال آبادي په ما باندې ګران دي یعنې خاص د خپلو مینهوالو لپاره همدلته راغلی مینهوالو لپاره همدلته بس ما سره ناست دي او بس په هغه سپینه ډوډۍ کې ګرځي را سره او مسلمه مزې خو دوستانو سپینه ټوډۍ کې مسلم ګرځي باورکه مزې مسلمه دلته ګوره ما سره وغږېږه نور خلک پرېږده فعلا صحیح ده دا څنګه سپینه ټوډۍ کې هم ګرځي مزې خو ټولې تا وکړې مزې ټولې ما وکړې مړه یار کونړ مې پرېښودو بس اوس دغه سپینه ټوډۍ زه خو دې ځای نه ځم ستا ځای نیسم دلته کاکا صفت سره زه دلته چې ته 15 قاپه خورې زه 10 قاپه زما اقتصادي هغه لږ دی هېڅ خبره نشه کښېنه راځه ته هم راته کښېنه مشکل نشته دی مشکل نشته ته هم کښېنه په دې خو دا ستا اکټونه به زه څنګه وکړم دا نشم کولی څه شی ستا اکټونه څه وګږي دا خو نشم کولی زه بیا کومه ته قلاره کښېنه ما زما په ځای به تا اکټونه وکړې سمه ستا په ځای به زه اکټونه ډېر ښه څه ویل لري مینهوالو ته دی دا ګوره د افغان لایف څه ویل ډېر سپیشل سلامونه ورته د ټولو مینهوالو ته مې دا خواهش چې سبا صفت خان سبا روشنا هوټل ته دې راځي مسلم خان په خدمت کې دی خیر نصر ډېر ښه همدغه دی امارات نه څه غوښتنه لري اسلامي امارت نه وایي څه غوښتنه لرې نه لرې تاسو د امارت اسلامي نه مجاهدینو نه ما دا خواهش دی چې سور تقدیم چې دی افغانستان به ګلزار کېږي په هغه اړه به تک شین دی په دې اړه به تک شین دی مسلم خان مل یعقوب خان برادر خان د خدای توفیق ورکړي چې افغانستان ګلزار کړي او د خاص کونو برانه پاکستان په خوله کې نه د خواږي د کوترخې د ما په لګړ د قهرمان دی اوهو والا زه باوري یم چې د امارت دا پیغام ستا بیخي خوښ شوی ده دوستانو له مسلم خان سره وغږېدم زه د کامې ولسوالۍ د نورو ځایونو څخه هم لیدنه کوو له موږ سره پاتې بیا هم ښه راغلاست کامه کې ما او د شیریخ مخزن کې هیوادوال دي او زمونږ او ستاسو هموطنان دي راغلي دي دلته په چکر باندې نو دلته مې یو بل تره پیدا کړو دوی هم دلته فکر کوم رستورانټ لري نو راځم له دوی سره غږېږم سلام کاکا ستړی مه شي وعلیکم السلام تاسې ستړي مه شئ پخیر راغلی مننه خیر سې کاکا اول خو دا راته ووایه چې دلته مثلا رستورانټ لرئ او د رستورانټ کې در سره څو کسانه مثلا کار کوي بسم الله الرحمن الرحیم اول ستاسې نه مننه کوم چې دلته مو تشریف راوړی زحمت هم ښکلی دی په رستورانټ کې سره 9 نفره پرسونل کار کوي او 9 نفره هر سړی بېلابېل خپله وظیفه ډېر ښه ستاسې د رستورانټ د څه په نوم دی زمونږ رستورانټ خو د یارانو دیرې په نوم دی د یارانو دیره د یارانو دیره نو حتما به ستا خواته یاران ډېر راځي الحمدلله ټول ملګري هم دلته راځي انډیوالان هم راځي نور تماشاشیان هم راځي یعنې میله جوړه ده نو الحمدلله ډېره ښه برابر ډېر ښه کاکا دا راته ووایه چې هېوادوالو ته څه پخی په دې رستورانټ کې ما خو وکته داسې څیزونه وو چې والا زما زړه ډېر زیات وشو څه پخی دې رستورانټ کې هېوادوالو ته زمونږ په دې هوټل کې خو مختلف خوراکونه دي لکه شیریخ د شیریخ ترڅنګ بیا مثال د میوې شیریخ لکه د ام او امرود او کیلې شیریخ د ګوړې شیریخ د هغې ترڅنګ بیا د پسانو د سیرلو غوښې د هغې ترڅنګ بیا د شودو چای او سمبوسې
ورسره په خوا کې چرګان ژوندي میان دغه فواره کې ګرځي تاسو ته ښکاري ژوندي میان هم شته مړه میان هم شته د دې کونړي سیند میان هم شته نو داسې څه نه دي چې هغه دلته نشته دوستانو نور نو څه غواړئ کامې ته چې راځئ زه خو لس نوم بیا دوباره نشم اخیستلی خو د یارانو ډېره کې دا هر څه پیدا کېږي څه مو چې د کاکا له خولې څخه واورېده واقعیت دلته دوستانو چې دی فواره ده او دلته ژوندي مایان دي نو تاسو کولی شئ چې راشئ فرمایش ورکړئ او تاسو ته د یارانو ډېره کې ژوندي ماهیان پخېږي همداسې ده که نه ښه ډېر ښه دلته فکر کوم یوه کښتۍ هم دی او چکر ورکوي خلکو ته کاکا څنګه او یوه کښتۍ نه دلته بلکې 3 کښتۍ دي او 3 وړو کښتیو باندې جنرېټرې لګېدلي دي او سیلانیان راځي او البته اوس خو نشته دی ځکه چهارشنبه ده یا پنجشنبه ده خو د جمعې په ورځ باندې بیا ډېر سیلانیان دلته راځي او ډېرې چکرې وي دې کښتیو کې ښه ډېر ښه یعنې دلته د دې تر څنګ چې مثلا هېوادوال راځي د شیریا خوړلو لپاره دلته هم هغه د کښتۍ او نور د چکر هغه هم سهولتونه هم ورته برابر دي الحمدلله دوستانو ما خو کښتۍ کتلی ده خو چکر مې پکې نه ده وهلی نو تاسې خپرونه وګورئ موږ هم ځو او دغه کښتۍ کې کینو یو چکر وهو هغه هم د کونړ په سیند باندې نو له موږ سره پاتې شئ موږ ځو په کښتۍ کې چکر وهو او کاکا له تاسو څخه هم مننه کوم چې راغلې او له ما سره دې مرکه وکړه ستاسې مننه چې خپل قیمتي وخت هم ضایع کړو مننه ژوندی اوسئ جنتي شي ښه مننه کور مو ودان دوستانو ښه راغلاست د یارانو ډېره کې یم او یاران مې هم دلته پیدا کړل له ځان سره نو دلته زموږ او ستاسو هېوادوال ځوانان راغلي دي په چکر باندې البته شیریا خوراک ته نو ما هم دلته یو څو ځوانانو پیدا کړه راځم له دې سره غږېږم السلام وروره ستړی مه شي وعلیکم السلام څه ستړی مه شي مننه ژوندي اوسئ دا ښکلی نوم دی او له کوم ځای څخه راغلی کامې ته نوم مې شیرزاد او زه خپل همدې اوسېدونکی یم ښه شیرزاد او ورورتنو د همدې خپله کامې بله زه کامې ښه ډېر ښه دا راته وایي چې فامیل سره راغلی که نه همدا شانتې ملګرو سره راغلی نه ملګرو سره راغلی څنګه او د کامې شیریاخ نه دې خوند واخیسته که نه والا ډېر ښه و کامې شیریاخ همیشه غوندې ښه دی دا راته ووایه چې کښتۍ کې د چکر ووهه که نه مونږ خو چې لاړو یو ځای کې سم نږدې بس زړه م غورځېدلی او مونږ ویل داسې نه چې همدغه ته اخرنۍ خپرونه شي زمونږ تا څنګه و چکر دې ووهه نه من خو چکر نه دی والا خو کښتۍ ښه ده هلکان تکړه دي کښتۍ ډارېږي به نه کښتۍ خو دا نه همدا شي یعنې ته هم چکر وهې او چکر وکړم ښه ډېر ښه دا د ملګری ده او دا مې ملګری دی ښه ډېر ښه وروره ته د کوم ځای څخه یې زه د کامې ولسوالۍ یم تاسې دواړه له کامې ناست بلې موږ دواړه ښه ډېر ښه دلته دې په دې ملګري څه نوشجان کړه والا موږ خو شیریاخ وخوړو شیریاخ پسې به لږ غوښه مو خوړله نو تاسو هر څه خیر خلاص کړي دي موږ نه نو موږ ته به څه پاتې شي تاسو لږ ناوخته کړو که نه تاسو ناوخته موږ راغلو تاسو ناوخته هغه وایي که نه وایي د سستو مال د چست وي بلې همدغسې موږ ناوخته راغلو ناوخته م کړو خو تاسو ته به نور وي د خیر مننه ژوندي اوسئ موږ هم دلته چکر ووهه واقع چې د یارانو ډېره چې دی نو دوستانو د یارانو لپاره د ډېر ښکلی منظره او تر څنګ یې سیند نو کولی شئ همیش راشئ او د خپل هېواد د ښایستونو څخه خوند واخلئ شیرزاد او وروره د دې تر څنګ راته ووایه چې مثلا نورو ولایتونو ته هم د چکر لپاره ځې او که نه فقط همدغه کامې ته نه تللي وو موږ کونړ ته هم تللي وو او اوس پلان دی د خیره چې سبا جمعې ورځ ده لاړ شو
لغمان ته یعنې لغمان ته به هم چکر وهې بله همچنان ښه ډېر ښه او دا راته ووایه مثلا حتما ځینې وخت یو نیم جالبه خاطره خو در باندې د ژوند راغلې ده یوه جالبه خاطره د لیدونکو ته ووایه ملګرو سره دوستانو سره تنه یو د ژوند جالبه خاطره خو در باندې راغلې ده والا خاطرې خو ډېر راځي ژوند کې خو فلحال مغزو ته مې نه راځي زموږ تره زوی به ته یو خاطره ووایي ملګری نه یاره داسې دی چې تا سره خاطرې وایي چې ډېرې دي سمه ده او ذهن ته دې نه راځي نو دا ډېرې خاطرې کې خو حتما یوه دانه خو د ذهن ته راځي که څنګه خو اوس فلحال نه راځي ته څه وایې دا تره زوی دې ووایي جالبه خاطره راسره یعنې باید ووایي ګوره د تره د زوی خبره نو بیخي نه منل نو ظلم دی نه خو دې ځای ووایي مونږ همدلته ناست بله به ویو د خیر یعنې مشکل نشته ډېر ښه دی ویلې وایي تره زوی مې درته جالبه خاطره وایي په تا یې هغه کړله ته څه وایې یاره زموږ خو همدلته کامه کې اوسېږو جالبې خاطرې خو روزانه ګورو نو هره ورځ یو جالبې خاطرې ګورو کومه به تا ته مونږ ویو زه دا یو دانه خو یې وایه ګوره حتما در باندې دا ملګري دوستانو یو دانه تېره شوې ذهن ته نه راځي زما ته ذهن ته نه راځي اوس جوادي ورته ویوه که نه جو دوستانو د جوادي چې دی جالبه خاطره به درته زموږ مشر ووایي ننګیل خانه نه جالبه خاطره به درته زموږ مشر ووایي دوستانو نه پوهېږم نو هېوادوال چې دي کله په یو جالبه خاطره راځي کله خو حتما ډېره جالبه ده ځکه یو هم نه وایي څنګه کیدای شي زه خیر دوستانو زه یې د کمرې تر شا ترې اورم خوشحاله شوم چې در سره ملاقات وکړو مننه ژوندي اوسئ همچنان مننه دوستانو زه درته خپرونه همدلته پای ته رسوم تاسې د کامې او ولسوالۍ د نورو ښایستونو څخه خوند واخلئ تر هغې چې بیا تر یوې ښکلې خپرونې ستاسې په درانه چوپاړ کې حاضرېږم له ما سره پاتې شي او د افغانستان ښکلي ځایونه وګورئ